د پاکستان طلا په نامه یک تلویزیون د 12 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د تلیا میزان 13 چې د اکتوبر میاشتې 22 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. هند او قطر افغانستان کې خپل سفیران وټاکل. قطر په افغانستان کې نوې سفیر وټاکه. هند هم کابل کې د خپل ماموریت کچه تر سفارت لوړه کړه. د کابل او اسلام آباد له اړیکو د عمران خان اندېښنه. عمران خان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید په سوله ییزه فضا کې حل شي. او د ټرمپ او پوتین ترمنځ ټاکل شوې ناسته وځنډېده. اوس هم بشپړ خبرونه. د قطر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د دې هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد الثاني مردوف القاشوطي د افغانستان لپاره د سفیر په توګه ټاکلی دی. القاشوطي تر دې وړاندې د کابل د قطر سفارت د چارسمبالي په توګه دنده ترسره کوله. دا په داسې حال کې ده چې هند هم اعلان کړی چې کابل کې د خپل تخنیکي ماموریت کچه د رسمي سفارت تر کچې لوړه کړې ده. قطر د هغو لږو هیوادونو له ډلې دی چې له 2021 کال وروسته یې کابل کې خپل سفارت فعال ساته او د افغان چارواکو سره یې اړیکې نه دي پرې کړې. د هیواد د افغانستان د بشري او سیاسي چارو په برخه کې د منځګړیتوب مهم رول هم لوبولی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي دا ګام د هند هوډ څرګندوي چې غواړي له افغان لوري سره خپلې دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کړي. خبرپاڼه زیاتوي چې کابل کې د هند سفارت به د افغان ټولنې اړتیاو ته په پام سره د افغانستان د هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې په برخو کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د قطر د سفیر په توګه د ښاغلي مردف القاشوطي تقرر دا یو ښه خبر دی. تمه ده چې له دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پراخې او قوي شي. ښاغلی مردف القاشوطي یو تجربه کار ډیپلومات دی. زه یې له مخکې نه پیژنم. د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ په مذاکراتو کې د قطر په استازولۍ ګډون درلود. په دري ژبه روانې خبرې کوي او د افغانانو کلتور سره بلد دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له یک تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلامي امارت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو هیوادونو ستاینه کوي. ښاغلی مجاهد یو ځل بیا پاکستان د داعش په ګډون د ترهګر ډلو په پایلو تورن کړ او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت تحریک طالبان پاکستان ته نه ترهګر ګڼي او نه یې ملاتړ کوي. د ډویرن په فرضي کرښه کې له وروستیو پیښو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اوربند لاهو کړي وروسته د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد یک تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړیتوب پر بنسټ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې اسلامي امارت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو ستاینه کوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې اسلامي امارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې تقویت او د تاوتریخوالي پای سره هر ګام چې مرسته کوي ستایي. کشوری که بین افغانستان و پاکستان خواهان روابط خوب است و میخواهد تنش‌ها جلوگیری شود و مسالمت آمیز موضوعات حل شود، ما از تلاششان قدردانی میکنیم. حتی آمریکا؟ غیر از تا کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، ایران کلشان ابراز علاقه کردن و ما از همه تشکر کردیم. آمریکا هم گفت که جنگ را به پایان میرسان، نگفت چگونه. اگر آنها هم میانجیگری بکنه این کاری بدی نیست، کاری درست است و کار خوب است و ما قدردانی خواهد کردیم. ښاغلی مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ورستی ادعا په غبرګون کې چې د افغانستان حکومت یې له ترهګرو ډلو پر ملاتړ تورن کړی و ویل چې افغانستان له هیڅ یوې ترهګرې ډلې ملاتړ نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت د پاکستان تحریک طالبان ترهګره ډله نه بولي او ترې ملاتړ هم نه کوي.
مجاهد وویل چې د داعش په ګډون ترهګرې ډلې د پاکستان په خاوره کې روزل کیږي او هلته پټنځایونه لري. داعشی ها بعد از که در افغانستان کوبیده شدن و فرار کردن رفتن با پاکستان پناه بردن. ما معلومات دقیق داریم هم در طرفهای بلوچستان هم در طرفهای خیبر پختونخوا در دو طرف داعشی ها در مساحات کوهی مراکز ساختن برای خود، از اونجا بعضی عملات را هم تنظیم کردن و بعضی مسئولینشان هم که در خواست امارات اسلامی اونجا تذکر داده شده بود در خاک پاکستان زیست دارن. ما هم خواستیم که پاکستان باید او کسایی را به افغانستان بسپاره و یا جلوگیری بکنن. بر صورت یک مشکل است، مشکل منطقوي. ښاغلي مجاهد له یک ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی. پاکستان باید از روابط افغانستان هند ناراحت نشه. افغانستان یک کشور مستقل است، میخواد به اساس منافع خود با کشورها تماس داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، تجارت داشته باشه، پالیسی و دیپلماسی داشته باشه. این به ضرر پاکستان و علیه پاکستان نیست. پاکستان زمان نگران موضوع باشه اگر خدای نکرده پالیسی و تماس‌های هند و افغانستان کدام ضرری به پاکستان داشته باشه و یا ما هم موقفی را اتخاذ میکنیم که بین هر دو کشور یک پالیسی متوازن باشه. ما نمیخوایم به خاطر پاکستان هندوستان ناراحت بسازیم، ما نمیخوایم به خاطر هندوستان پاکستان ناراحت بسازیم. ښاغلي مجاهد همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بیرته پرانستلو په اړه وویل چې د دغو لارو تړل د دوړو هیوادونو په زیان دي. نوموړي له اسلام آباد وغوښتل چې هر څومره ژر ممکنه وي دغه ستونزه حل او یا د لارې بیرته پرانیزي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي و د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې لارې به په راتلونکو څو ساعتونو کې بیرته پرانیستل شي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان له زندانه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ ستونزې باید د متقابل درناوي او سوله ییزو لارو پر مټ حل شي، نه د تاوتریخوالي لارې. نوموړي د اوسني پاکستاني حکومت پر کړنو نیوکه کړې او ویلي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې هغه وخت حل کېدای شي چې د خلکو د رښتینو استازو له لورې پرې ګټورې او ملي پالیسۍ جوړې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې اوس مهال تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې دي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان لوري د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شول چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغانستان د دې بریدونو په غبرګون کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او ویلي دي چې د هر ډول سرغړونې پر وړاندې به جدي او متقابل غبرګون وښیي. د اسلامي امارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت زیاته کړې هر هغه څوک چې پر افغانستان د یرغل اراده لري خپل ریښې په تبر وهي او اسلامي امارت به هیڅکله د یرغل پر وړاندې غلی پاتې نشي. نوموړي همداراز ویلي چې اسلامي امارت هیڅکله له بل هیواد سره جګړه نه ده پیل کړې او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. د افغانستان د اسلامي امارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د تیرو 20 کلونو د اسلامي امارت د ځواکونو له مبارزې هرکلی کړی او ویل چې هر هغه څوک چې پر افغانستان د یرغل اراده ولري په خپلو ریښو به یې ګزار کړی وي او اسلامي امارت به هیڅکله د یرغل پر وړاندې چوپ پاتې نشي. در 20 سال گذشته در برابر اشغال تجاوز آمریکایی‌ها و همپیمانانشان بدون کلام وقفه و بدون کلام تفصیلی از مقابله و مبارزه کردن. من مطمئن هستم که هر اون کسی که و تاریخ همین ثابت کرده است که هر اون کسی که قصد تجاوز به خاک ما، به وطن ما و کشور ما داشته باشه او تیشه برای شای خودش شده است و این مجاهدینی که قهرمانانه در 20 سال گذشته در برابر اشغال. نوموړي په پکتیا کې د خپل وینا پر مهال ویل چې یو شمېر هیوادونه خپلواک افغانستان نشي زغملی او له همدې امله بهانې لټوي. اونا نظم و دیسیپلین ما را، اونا حکومت مستقل یک حکومت با اراده قوی را در افغانستان تحمل کردن نمی‌توانند. ښاغلي فطرت زیاته کړې چې اسلامي امارت له نورو هیوادونو سره جګړه او کړکېچ نه غواړي او هیڅکله یې جګړه پیل کړې نه ده خو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته ژمن دی. امارت اسلامی افغانستان هیچگاه دنبال هرج و مرج نبوده و نیست، هیچگاه جنگ نخواسته و نمیخواهد و
هیچگاه آغازگر جنگ هم به هیچ وقتی بدی نبوده. البته جنگی که بالای از تحمیل شود باز قهرمانان در مقابل از اون چی می شود ایستاد می شود. فطرت د افغانستان او پاکستان ولسونه ورونه وبلل او زیاته کړه چې اسلامي امارت په دواړو هیوادونو کې ګډوډي نه غواړي. دو کشور افغانستان و پاکستان نظر ما در عموم همه است که ملت این دو کشور هر دو ملت مسلمان هستند و هم برادر هستند و برابر هستند. ما نه تباهی و خرابی این کشور تحمل کردن میتونیم ولی البته از ملت مسلمان نه از ملت مسلمان اون کشور این دو مردم با هم برادر و برابر هستند. د یادونې ده چې د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکي د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا دفاع یو نه جلا کېدونکی حق او د چارواکو مسؤلیت ګڼلی او په دې برخه کې د هیواد اوسیدونکو ته بشپړ ډاډ ورکړ. رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ټاکل شوې ناسته وځنډول شوه. د راپور له مخې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې مسکو د اوکراین جګړې په اړه د بیړني اوربند وړاندیز رد کړ. د راپور له مخې د اوکراین د جګړې په اړه د روسیې له لوري د بیړني اوربند وړاندیز ردول د خبرو اترو د پلانونو په ځنډېدو کې مهم لامل بلل شوی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي ویلي واشنګټن لا هم د ډیپلوماټیکو لارو د پرانیستې ساتلو هڅه کوي خو د روسیې د وروستي دریځ له امله د مخامخ خبرو لپاره مناسب شرایط نه دي برابر. روسیې تر اوسه د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی څرګنده کړی. د پاکستان پوځ خبر ورکړی چې د بلوچستان په سبي یا سیفۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي له وژل شویو کسانو وسلې، مهمات او اسناد هم ترلاسه شوي دي. د چارواکو پر وینا د سیمې امنیتي وضعیت لا هم تر څارنې لاندې دی او د نورو احتمالي همکارانو د نیولو لپاره لټون دوام لري. بلوچستان د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو او بریدونو شاهد پاتې شوی او پاکستاني امنیتي ادارې وخت نا وخت هلته د ترهګرو پر ضد عملیات ترسره کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ورسره ژمنه کړې چې له روسیې به نور تیل نه پیري. ټرمپ دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ د دیوالي په مراسمو کې وکړې او زیاته کړه چې له مودي سره د پاکستان او هند د اړیکو د ښه والي او د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه هم خبرې کړې دي. ټرمپ زیاته کړه هند له روسیې د تیلو پیرل کم کړي او دواړه هیوادونه غواړي د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ ویل امریکا د هند سره د سوداګرۍ د پراخېدو او اقتصادي همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کار کوي څو دواړه هیوادونه د متقابلې ګټې پر بنسټ یو بل ته نږدې شي. تر دې دمه د هند حکومت د ټرمپ د دې څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. له تاسو خپل ټولو همکارانو نه په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.